اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ نوټ پیډ کې لیکل کړي وو، د ډیسکټاپ د ټولو برخو نومونه مې لیکلي وو، بیا مې هغه سیو کړي وو، صرف دومره کار هم کړی وو. راځو نن نوټ پیډ پیژنو چې نوټ پیډ څه شي ته وایي، څنګه راخلاصېږي. سټارټ آل پروګرامز، په دې کې به اکسیسریز وګورئ، یا به پاس وي یا به کوز وي، خو اکسیسریز فولډر باندې به کلیک کوئ او په دې کې به نوټ پیډ وګورئ. بله طریقه د خلاصولو څنګه دی، دغه نه اسانه، د ټایپینګ هم زده وي. سټارټ په دې سرچ باکس کې به تو لیکئ نوټ پیډ او انټر به کړئ. ښه، اوس دا هم پېژنو چې دا څه شي ته وایي، دا پروګرام څه لپاره استعمالېږي. نوټ پیډ که څه هم په دې کې څومره بټن دي، دا بیا هم تکرارېږي تاسو ته، خو که څوک پوښتنه درنه وکړي چې څه لپاره استعمالېږي، ولې یې وایو، دا ډېر عادي پروګرام د لیکلو لپاره استعمالېږي. د څه لپاره استعمالېږي؟ کمپیوټر کې خامخا موږ لیکل کوو. تاسو ته پرون ما یو مثال ویلی یوه بله ورځ چې دا هر یو سافټویر ډېر قیمت لري په ډالرو کې. نو لیکلو لپاره چې کوم پروګرام د دې نه پس به موږ وایو ورډ پروګرام ده، چې کله وینډوز ختم شي موږ شروع کوو، هغه په ډالرو خرڅېږي. نو داسې کسان وي چې کمپیوټر وس ولري لا وینډوزو ته واخلي، نو که هغه لیکل کوي د هغو لپاره یې بیا په وینډوز کې مایکروسافټ کمپنۍ څه کار کړی ده، نوټ پیډ یې راوړی دی، نه پس موږ ورډ پیډ وایو، هغه یې راوړی ده چې هغه کوم بنیادي ضرورت دي د لیکلو هغه پوره شي. صحیح ده. نور که چېرته کتابونه څوک لیکي یا اخبارونه لیکي یا نور مجلې لیکي، هغه لپاره بیا ورډ پروګرام استعمالېږي. خو دا پروګرام ولې وایو؟ یو له دې وجې وایو چې په دې کې چې څومره بټن استعمال دي، تقریبا 99% دا بټن د کمپیوټر په هر پروګرام کې شته دغه بټن. نو که دلته چا زده کړې د کمپیوټر هر پروګرام کې دا کار نو زده کړه، په دې نورو پروګرامونو کې یا د بټن سټایل بدل وي یا یې لږ وظیفه ورسره اضافه سوي وي، هغه به ورسره اضافي وایو. صحیح ده. نو راځو اول دا پېژنو. ښه، که په لنډ ټکو کې ولیکو نوټ پیډ is used for writing، لیکل لپاره استعمالېږي. بیا دلته دغه درې بټنې دي، په هر پروګرام کې داسې بل درې وي. درې واړو بټنو ته په شریکه نوم اخلي کیپشن بټنز یا کنټرول بټنز هم ورته وایي. بیا دا درې ورته په شریکه نوم شه. دې بټن څه نوم ده؟ د ایکس علامه چې د په دې سره پروګرام بندېږي، د دې نوم ده کلوز بټن. کلوز څه معنا؟ بندول. دغه رقم د منځ کې چې کوم بټن ده، د دې دوه نومونه دي، یو نوم یې ده میکسیمایز، د میکسیمایز، او بل نوم یې ده ریسټور ډاون. میکسیمایز کله یې ریسټور ډاون دي چې کله یې د ډیسکټاپ یو برخه نیولې دی پروګرام نوټ پیډ یا بل یو پروګرام. صحیح ده. بیا د دې نوم یې میکسیمایز. ګورئ اوس ته چې پوه درېږي تخیل هم چې په کلیک کې ټول ډیسکټاپ به ونیسي، دا یې وظیفه ده. بیا یې نوم بدل څه، ریسټور ډاون. بیا چې په کلیک کې بیا به د ډیسکټاپ یو برخه درته ونیسي. راځو د بل بټن ته وظیفه ده، منفي علامه چې ده، په دې نوم ده مینیمایز. مینیمایز ته وظیفه اجرا کوي، دې باندې کلیک کې د ټول پروګرام راټول کړي، تاسکبار باندې چې کوم بټن وي د دې پروګرام هغه ته یې راټول کړي نوټ پیډ. بیا چې په کلیک کې بیا درته ښکاري، دا د مینیمایز وظیفه. بیا دې کې دغه پاس پټه ده چې اوس شنه رنګ کې ده، چې هر رنګ کې وي، دې ته وایي ټایټل بار، بار پټې ته وایي. صحیح ده. او دویمه پټه چې ده، په دې کې ټول مینیوز دي، ګوره لیستونه دي. اکثره په کمپیوټر کې لیست ته مینیو لغت استعمالېږي. صحیح ده. دلته ټول مینیوز دي، له دې وجې دې دویمې پټې ته وایي مینیو بار. او دا کوم ځای کې چې موږ لیکل کوو، دا د موږ ورکینګ ایریا ده، کار ساحه ده یا صفحه ده، پیج ده. له دې نه علاوه دغه ته کرسر وایي، دا کوم چې مړ کېږي بلیږي. کرسر څنګه لیکل کېږي؟ دا کوم ځای کې چې لیکل کېږي د مړ کېږي بلیږي، دې ته څه وایي؟ کرسر. مطلب دا چې په کوم ځای کې که زه دلته کلیک کړم په دغه ځای کې به لیکل کېږي، که دلته کلیک کړم دلته به لیکل کېږي. دا مطلب تا ته ځای مشخصوي چې اوس په دغه ځای کې ته کار کولی شي، لیکل کولی شي.
یا که ډیلیټ کوي د کوم ځای نه هغه ځای کې به ورته کلیک کوي لیکل به ډیلیټ کوي. بل چې ده په دې کې که چېرته زه انټر بټن ووایم نوي لاین ته ځي، پام ده ورته کستر ښکته روان ده. که چېرته ډېر ښکته لاړ شي مثال لیکل زیات شو فرض کړه، ښي طرف ته تاسې وګورئ دې طرف ته یوه بله پټه پیدا شوه چې دې سره ښکته پورته لیکل وړلی شي، دغه سره یې وړلی شي دې بټن سره، یا په دې منځ کې په کلیک کا کلیک پرېږده مخ ښکته پورته یې کړې هم وړی شي. دې ته څه وایي؟ دا لیکل افقي موزي عمودي هم موزي، نو دې ته سکرال بار وایي. دا اوس عمودي سکرال بار ده، عمودي سکرال بار ته وایي ورټیکل سکرال بار. او که چېرته افقي لیکل ووځي د صفحې نه بیا هغه ته څه وایي؟ دلته لاندې پیدا کېږي، دلته یې ګوره ځای شته خو لا لیکل نه دي وتلي، دې ته وایي هاریزنټل سکرال بار، هاریزنټل افقي ته وایي. دا دې پېژندګلوي وه لنډه. اوس راځو دا لیکل سیف کوو، سیف کېږي څه رقم، ثبتېږي څه رقم. فایل څه معنا دوسیه، مطلب دی کې څومره بټن ټولې فایل پورې مربوط دي. فایل را به شئ سیف ته، سیف باندې به کلیک کوئ. کوم ځای کې سیف کوئ؟ ډیسکټاپ باندې سیف کوم. نوم چې ورکوئ ورته دې ته نوم ورکړه ټیسټ، فرض کړه ټیسټ نوم مې ورته لیکه. او دریم سټیپ کې به سیف بټن باندې کلیک. بیا راځم ورته وایم چې نیو یو نوی فایل را خلاص کړه. نیو څه کار ده؟ نوی فایل را خلاصېږي. په دې کې د چې هر څه لیکل کول، زه ګډوډ لیکل کوم او دا هم سیو کوم. فایل سیو صحیح ده. چېرته یې سیو کړی؟ ډیسکټاپ باندې، او دې ته نوم ورکړه ټیسټ 2. صحیح څه دوه نوم یې ورکړه او سیو بټن باندې کلیک کوم. ګوره دا زه اوس بندوم، دا دواړه دلته سیو شوي ټیسټ او ټیسټ 2. که دا را خلاصوئ رایټ کلیک اوپن، صحیح څه بند که کلوز. که دا را خلاصوئ ډبل کلیک سره را خلاصېږي. اوس زه غواړم دا خو ټیسټ 2 را خلاصه، پاس ګوره ټایټل بر باندې نوم تکوي. زه غواړم چې دا نه بندوم، ډایرکټ له فایل نه هغه را خلاصوم، هغه ټیسټ په نوم چې موږ اول سیو کړی هغه فایل را خلاصوم. نو فایل اوپن، اوپن څه معنا؟ خلاصول. دې باندې به کلیک کې چېرته دې سیو کړی دا فایل؟ ډیسکټاپ. په څه نوم ده؟ دا سکرال بار به ښکته راوړي، صحیح ده. ټیسټ په نوم هغه نوم به وګورې، انتخاب به یې کې او اوپن، هغه را خلاص. ښه اوس راځو دغه باندې بیا سره تېرېږو. نیو څه کوي؟ نوی فایل را خلاصي. اوپن چې مخکې دې سیو کړي هغه فایل را خلاصي. سیو یې ثبتوي. ښه د دغو درې وړو بټن سره ښي طرف ته وګورئ، کنټرول پلس ان، کنټرول پلس او، کنټرول پلس اس. دا د دې کیبورډ شارټکټ دی، دا به ځان سره ولیکئ. دې نه هم خامخا یو سوال راځي، مخ ته بلې مینو ته چې لاړ شي هم راځي. مطلب که فایل ته راځې او نیو باندې کلیک کوئ نوی فایل را خلاصېږي. همدا رقم که کنټرول او اوپن، اوپن شارټکټ شي د کنټرول او. زه اوس بیا فایل را خلاصوم، کنټرول نیسم او وایم، کنټرول به دې نیولی وي او به ووایي. ګوره اوپن ډایلاګ باکس را خلاص. چېرته دې سیو کړی دا؟ ډیسکټاپ باندې. هغه فایل انتخاب کا، اوپن یې کا. همدا رقم سیو شارټکټ د کنټرول پلس اس. نو تاسې دا کار له کیبورډ نه هم کولی شئ. پس له دې په دې کې یو بل اپشن ده، سیو از یا سیو ایز. که چېرته فرض کا دغه لیکل چې دي زه اکثره د امنیت ملي د معلوماتو هغه ورکوم. مثال که د یوې ادارې معلومات ډېر حساس وي، لکه د استخباراتو د امنیت ملي، یو مثال یو دوه نفر دي، فرض که دغه او دغه دواړه په امنیت ملي کې کار کوي، او دا کمپیوټر دی دوی دواړو، ده ته یو تاسو سپارئ چې مثال څه نومېږي؟ عصمت بارے، عصمت شکی صد بارے کې ته معلومات را جمع کوه. د شروع وکړه، دوه درې میاشتې خواري وکړه، راځي ډیسکټاپ باندې د ټیسټ په نوم فایل کې سیو کوي. د انسان دا فطرت ده چې څوک له ځانه مخکې نه شي تللی، کوشش کوي، هر څوک کوشش کوي زه مخته لاړ شم، دغسې زده که نه ده. او بل بیا په پښتنو معاشره کې بیخي د پښو ویل هم زده کړي، دغسې ده که نه. نو ته څه نومېږې؟ شاهدالله. بل ورځ دوی دواړو تر منځ زیات څه هغه راغی که نه، خړپه راغلی چې یاره دغه خو پرمختګ کوي، نور وس یې نه به رسېږي. دا فایل یې په ډیسکټاپ باندې سیو کړی ده، که دا فایل یې چېرته وښوده که نه په هغه کې ذاتي نو د پرمختګ کېږي. دا راسي نور وس یې نه به رسېږي، بل ورځ یې دوی نه یې فایل تر ډیلیټ کړي.
نو د ده خواري خو ضایع سوله. ضروري نه ده چې ټول معلومات د په ذهن کې پاتې وي یا لیکل هم سخت دي دریو میاشتو. نو دوی به څه کار کوي دغه فایل به په ډېرو ځایونو کې په ډېرو نومونو ځان سره سیو کړي. ټیسټ په نوم خو دته معلومات ده، د کریم په نوم دې هم سیو کړي، د احمد په نوم دې هم سیو کړي، د محمود په نوم دې هم سیو کړي. راځو خو دا کار له سیو نه کېږي. ګوره زه سیو باندې که کلیک کوم ما ته هغه آپشن نه راکوي چې زه بل ځای کې سیو کړم. د سیو وظیفه اول بار صرف ځای ورته انتخابولی شي، بیا یې وظیفه بدلی شي. څنګه یې بدلی شي؟ که چېرته دغو لیکلو کې اضافه کوې نو کنټرول ایس یا به دغه سیو باندې کلیک کوې، یا که چیرې تر کمول تر ډیلیټ دې کړه بیا به پسې سیو کوې. خو که په بل ځای کې په ډېرو نومونو او په ډېرو ځایونو یې ثبته بیا به څنګه کوې؟ راځې به سیویز فایل سیویز زه په دغه ډیسکټاپ باندې بیا سیو کوم، خو نوم ته تغییر ورکوم. نوم ته تغییر کوم دې ته ورکوم جان. لیکل دغه لیکل دي ګوره بند که ده. جان په نوم فایل را خلاص کړم دغه لیکل دي او ټیسټ په نوم را خلاص کړم دغه لیکل دي. بیا یې سیو کوم ورته ګورئ فایل سیویز ورته هم چې اوس یې په میوزیک فولډر کې هم سیو کړه او دلته نوم ورکړه، دلته یې خان په نوم سیو کړه که چېرته نه وي کې. خو که چېرته خان په نوم بل فایل وي هلته بیا نه ثبتېږي پیغام په یو نوم باندې دوه فایلونه په یو ځای کې نه ثبتېږي. سیو په فلش کې هم ځان سره سیو کړه، ایمیل ته هم ځان سره واچوه. نو که دوه دریو ځایونو کې دې پسې پیدا کړي یو نه یو ځای کې خو د سره معلومات وي د سره. د دې نه آخر کې چې کوم دوه اپشنې دې پسې پیج سیټ اپ ده او پرنټ ده، دا دواړه چاپ پورې مربوط دي چې کله پروګرام کې کار کول زده کړو اخر کې بیا چاپ وایو. په اخره کې بل اپشن چې د اخرنی په دې فایل مینو کې هغه د اگزیټ. اگزیټ معنا وتل، د دې سره هم پروګرام بندېږي. ښه بیا راځم دا زه راخلاصومه. په پوه خو شوی یو ورسره سړي بیا ته ترېږم نیو نوی فایل راخلاصوي. اوپن چې مخکې دې سیو کړي هغه فایل راخلاصي، عملي به یې تاسې نور کوئ. سیو سره یو فایل ثبتېږي یو وارې، سیوې سره په ډېرو نومونو په ډېرو ځایونو مطلب ډېر وارې یو فایل په سیو کولی شي. او اگزیټ سره څه کېږي؟ پروګرام نه وځو. که یو پروګرام که تاسې بندوئ دې ځای نه بندېږي کلوز بټن نه، دلته که راشئ اگزیټ باندې کلیک هم بندېږي. یا د کمپیوټر د بندولو شارټکټ شو الټ پلس F4. که چېرته یو پروګرام راخلاص یو ته الټ پلس F4 ووایې پروګرام اول بندېږي، بیا یې که ووایې بیا کمپیوټر راځي د بندېدا. صحیح شو؟ نو الټ پلس F4 د پروګرام د بندولو شارټکټ هم ده. بس ته دومره